مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترړو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی ښایسته او ډېر ښکلی و. او لینا دکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره ښایسته یې، څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوله دی. نو خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لږ څومره ښایسته ښکلې درپسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړه یې ده، څه پکې ځان دې لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچې بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه. او اخري ځای خو د دوا همغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړ، هغه زمانه کې قرش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه کړ. او پلار ورته وایي بچې جاړي ورته پلار، بچې زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا، وی وایه بچې اللهم ارحني من لیلا و حبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غمه خلاص شوې، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله وایه بچې، غلی دی، هله بچې وایه که نه اللهم ارحني من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشاو بچې دې څه وایي، لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه، ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه، د لیلا او د مینه نوره زیاته کړه، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکون او پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوسته چې دې غمه به خلاصې، نو ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي. اوس بلا سره اوس ته دې څه کوي، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، در نه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وایي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای د باندې. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه په نوري نه په نوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وکړه چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته ورله لږ نیغ نیغ وګورم، د مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم. دې ته مینه بیا وایي، او بیا مینه دې ته وایي د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځه سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څوک رضا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک هم چې رسول الله مبارک پې نستی، او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بنګونه وې، لړ شام ته وتښتېد. ای بلاله دا څه کې، شام کې څه کې، مدینه دې پرېښوه، رسول الله مبارک کلی دې پرېښو، خلک خو دې پسې ارمانونه کوي، خلک خو دې پسې تمناګانې کوي، دا څه کې؟
په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري. نو شام کې د تخکاري څه چې شام ته ځي وایي نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي، نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصله ناست نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل. نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال، واه واه ای بلال. نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصله باندې هغه چهره ما ته ښکاري، هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک؟ نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده. نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بې وفایي دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لرې بس خو چې ویښ شو ایمان رسول الله مبارک ګیله کوي. نو راغی مدینې ته. نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی. نن به بیا هغه باغ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجملې شي، هغه دور به بیا رایاد شي، هغه سترګې به مو بیا ډکې شي، هغه زړونه به مو بیا ډک شي، هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه. بلال راورسېده، ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي. خوشحالي ده. بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی. بلال د حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی، بانګ له نه دی راغلی. بانګ به بلال نه وایي، نه 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 خامخا به وی. نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک پر په جرګه راوستل. وای نو دا جرګه به څوک چېرته مني؟ د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجنه مې که نه. نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې به کوم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه که نه اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسېد په ځمکه پرېوت بېهوشه شو. په وجنه مې پرېږدی مې نه وایي په ځمکه پرېوت بې باقي نیم بانګ یې وي باقي ونه ویلی شي. دې ته مې نه وایي دې ته مې نه وایي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مکې ته ځي، بړې والي دي، بړې نه خو لکه پیسې اوچتې دي د ګیټو د نیمو پنډو کې دي. رشته داران راغلل یا عثمانه دا څه کې پیسې د نیمو پنډو ته رسولې دي، دا څه کې خلک د پورې خان دي، زموږ عادت خدا دی چې پیسې لاندې دي در باندې چل شوی دی، ټول ماشومان در پورې خان دي، ښځې خان دي، سړي در پورې خان دي. اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه هجرة رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې قمقلو خلقو د وجې د رسول الله مبارک سنت پرېږدم، دا د پیغمبر د لنګ ځای دی، دقه ځای دې ته مې نه وایي. جامه هم د پیغمبر په شان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه. نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځو اوچته کا نو چې کوم خاورې لګېدلې دي هغه ته لرې که باقي خولې ته وایي. چې نوړی په ځمکه پرېوتله اوچته یې کړه دغه چل یې ورسره وکړه خاورو ځای ته یې وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست وي یو بل ته یې سترګې رودې ووت دا وګورو دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه نوړی خور نه راواغېسته دې پې پې شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي. اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلو له پرېږده دې ته مې نه وایي دې ته سیرت وایي. دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي. دې ته سیرت نه وایي. د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وي دا د سر نه مسلمان دی د خدای وي
چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به خپل خوشاله اظهار وکوم د الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر او یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی او دا سړی نقشې ختم کړی او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا منځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ د نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مې ولیده لاس یې مې ولیده لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم په دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وایي چې دا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځي حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځي وایي پخپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مې نه وایي نه شو دغه نن نشم ګولی تاسو ته به څه ووایم جلکې راته ویل سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه دا نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد خو که کنه یو 2% خو که کنه او چې کم فرض دي خامخا به کې چې کوم واجبات دي خامخا به کې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه ده خشته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړه شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ته وایي که د پر لاله للون ګیره کې للون ځه اوس څه کوې اوس چا په ګیره کې دلته خریلې ده او داسې کړې ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلې دی دلته یې پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده د باقي خریلې ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ورځ یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه درته سپکه ښکاري توبه وبس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېدار یې پرېږده ښایسته پرېږده چې زنده کوه او که نه یې پرېږدې ویې خدای وایي زه ګناه کوم ګناهګار یې ګناهګار یې ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه ملنډې ولې کې نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وایي هغه پاګل خو راغلی دی هغه ځنګل کې درته ناست وی دې څه خوري سم څه خوري پلار کور پرې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته نو یو ویندلی یو جام پې ورکړي دا دی نیکبخته یو څه چې دا پوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځه وایي دا پې وسکه هغه غریب پپی کم دی او په خپلې شک کې پروت و دا پې وسکه کم دی دا یې کم دی نه راوړی دا لیلا راکړي پې وسکه تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پې وسکه هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا راکړي دي چې دې غریب به څونه په هغه ورځو ته چورلکونه وایي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی
هغې په لاس د چیلی نه یې وتېدي او هغې راله پیو کې جولۍ نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس ګل سال لیلا بل جام ورکړه اوس یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت او چې دې پی وړلی وي د سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وایي څه کې وایي دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وایي زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم جوړی نشته بس هغې وایي ډېره ښه دلی پی ورکړه اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځ یې وړي دی بل دی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وایي چې یاره دا ورږه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چاله تللی دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي نو وینځ ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې چې چا پی څکلي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړی وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم که پی د سره یي خو راکړه یعنې وینه هغه نه غواړه نو هغه له چې ورغې هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغلی چې خو د والي نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي لا چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب څکلي هله وی راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک کړ نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنون رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو بانډیسې راغی بانډیسې نبي علیه السلام ته وایي چې الله رسوله زما قوم ما مسلمان که او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکړي خلک خو دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکړي او خدای به رزق هم درکړي او خدای به ډېره ډوډۍ درکړي نو زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي چې یې لوړې شو اوس یېرېږم چې رانه واپس ونه تښتي زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندې کې یو سړی خو نوم یې نه علم هغه ما ته نوم واغېستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی افغاني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته یې راوسته او داسې یې پیو وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته وه په دا تندیر ټک ورکړی رکات لو تختیده او چغې جوړ کړي زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور لمونځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وي تښتي واپس را لاړ نه شي الله رسوله زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې ستا ملګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږ غوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه غریبۍ له لوښې تیار کړه چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره هېڅ اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کړي او هغه وي څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه رسول الله مبارک ته بانډیسي دا قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څو علي صاحب یې چې هېڅ هم نشته
یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض خو په یو شرط چې د فلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته وایي نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که د تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وي ټیک ده اتیا مثقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړې د هغې اندازه یې ورته وکړي نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مثقاله واخېستل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي له ورکړل وی ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په خپل قوم دی تقسیم دې ته مؤلفة القلوب وي پیغمبر علیه السلام خو بس یو سخي وکړه یو باندې وی اتیا مثقاله یو مثقال څلور نیمې ماسې تقریبا سره زر دي دغه اختلاف پکې شته خو څلور نیمې ماسې سره زر او دا اتیا مثقال دي ته ضرب ورکړه چې څونه به دې جوړېږي وي دا یو څه خو د انصاف نه کار وایي چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري ته دیوال کېناسته دقه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي وایي ما له خپل قرض راکړ خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرس شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال والې بیا ورله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته ورته نه راکړې د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې شته پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سره دلته پروت و ته نه به دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي